دا ولې دا د دې په خاطر باندې چې الله پاک غوښتل چې خپل پیغمبر په هغو طریقه وسایلو باندې کامیاب کړه چې هر مسلمانه ډله تر قیامته پورې چې په دغه طریقه باندې ولاړه شي هغه غلبې او فتحې ته ورسوي. وجه د دې دا نه وه چې الله زموږ پیغمبر ته سخته لاره غوره کړې وه او نورو ته اسانه لاره غوره کړې وه. خو دا خو ډېره اسانه خبر د نظر دې ته چې د فرعون مقابله کې لکړه واچوي ښامار شي د فرعون ټول هغه وخوري ته وتښتي لښکر ته وتښتي. روب یې ورکړی وه موسی علیه السلام ته چې د مخالف سره په مجلس کې کېناستله مخالف دښمن برېږدېدله. فرعون د خپلې زبردستۍ سره چې د موسی علیه السلام په مجلس کې چې کومې خبرې کړي دي هغې کې هغه د زبردستۍ خبره نه ده کړې. وجه دا وه چې د موسی علیه السلام د مجلس دومره اثر و په فرعون باندې چې فرعون نه شوی کولی هسې خبرې وکړه پوهېدلی چې څه خبره. شاهد د دې قصې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د لاره ولې سخته شوه چې غاښ مات شي وینې تویې شي په سا کې ولوېږي په غار ثور کې شپې تېرې کا پټ شي په لاره کې خلک لارې ورته ونیسي بدماشان یې وځوروي خپل قوم د هغې په سر باندې د اوښ لرې ور وغورځوي چټرۍ ور وغورځوي په لاره کې هګۍ ورته شي او ماشومان یې په تیږو باندې وولي. ولې الله پاک دغه لاره رسول صلی الله علیه وسلم ته انتخاب کړه؟ دې په خاطر ورته انتخاب کړه چې الله پاک غوښتل چې رسول صلی الله علیه وسلم په انساني طریقو په امکاناتو چې د هر انسان مسلمان ډلې په واس کې پوره ده په هر عصر کې په همغو طریقه کامیاب کړه تر څو چې بیا کله چې نه پیغمبر وي نه عصا وي نه موسی وي نه وحي وي مسلمان ډلې ته د دې دلیل پاتې نه شي زه خو اوس د کفار سره جهاد نشم کړی ځکه زما سره عصا د موسی نشته. که رسول صلی الله علیه وسلم د ملایکو د لښکر په واسطه کامیاب شوی وای نو اوس به تا وایي چې خو جهاد خو پیغمبر چې کوه د ملایکو لښکر یې ورسره نشته. که رسول صلی الله علیه وسلم سره د اسمان نه خزانې راکښته لوېدلې وای د مځکې نه ورته خزانې خلاص شوی وای طلا وای غرونه ورته طلا شوي وای سونه شوي وای نو اوس به تا ویلي وو چې په فقر باندې په دې نور کې ناس باندې جهاد کړی شم د امریکې سره پیغمبر خو چې کړی و هغو ته خو د مځکې سونې خزانې راخپله شوي وو. د همدې په خاطر رسول صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې د قوم مقابله وکړه چې د لوږې نتیجې په خپله ګېډه باندې تړل او موږ هم کولی شو د لوږې نتیجې په ګېډه وتړو. رسول صلی الله علیه وسلم په طایف کې ماشومانو په تیږو وویشتل او ویره کړله د قوم نه سر مات خولې اوښکې پرې روانې وینې پرې روانې لکه لیونی منډې وهي ماشومان داخله منډې پسې وهي. هر څوک چې اوس د خپل قوم کې د حق دعوت شوی وي ته د نجات نه فکر کوي. ما د نوکر امیر صاحب ته وایي چې د قوم نه مه خفه کېږه ستا قوم چې ستا سره کومه معامله کوي هغه زیاته د نظر معاملې نه چې رسول صلی الله علیه وسلم سره خپل قوم وکړي. ته تر اوسه چا په کاڼو نه یې ویشتلی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل قوم دفاع نه په کاڼو نه ویشتل د حق دعوت یې کوه. رسول صلی الله علیه وسلم په طایف کې چې کله په کاڼو وویشتل شو کېناستله ماشومان نه چې خلاص شو بلکې یو ډډې کې کېناستله نو ستړی ستومانه الله پاک ورته ملایکې راولېږل. دوی واقعې دلته ورته وشوه ورته ملایکې راغله ورته ویل چې یا رسول الله زه د غرونو ملکه یم الله پاک ستا په دې هغه باندې خفه دی په دغه حال باندې غصه دی مشرکینو ته نو ته ما ته امر وکړه زه د مکې غرونه د مکې په خلکو باندې وغورځوم تر څو چې ستا انتقام چې ته په کاڼو ویشتل شوی الله د تا د قوم نه انتقام واخلي ته ما ته امر وکړه زه د مکې غرونه پورته کوم او ستا په قوم باندې وغورځوم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل
وزه خو الله دې قوم ته د هدایت لپاره لېږلی د هلاک تباهۍ لپاره خو نه یې رالېږلی که الله په غوښتی چې د قوم تباه کړه خو ما ته د ما رالېږلو ته څه ضرورت و بې له ما نه به هلاک کړی وم زه د هدایت لپاره راغلی یم خو د دې لپاره راغلی یم چې د قوم ته نجات ورکړم نو دعا یې وکړه چې اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون خدای زما قوم ته هدایت وکړي دوی نه پوهېږي عفو یې ورته وکړه هدایت سوال یې ورته وکړه د همدغې په خاطر باندې رسول صلی الله علیه وسلم ته الله د محشر په ورځ باندې د شفاعت عظما مقام پیغمبر ته ورکړله چې نور پیغمبران یې نشي کولی شفاعت هغه شفاعت رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړله ځکه چې د خپل قوم ته نه خیرې وکړي نه د خپل قوم د عذاب سبب وګرځېدل شفاعت عظما مقام رسول صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړ د دې نه درس اخیستل پکار لري چې هر داعي او هر مجاهد په خپل قوم کې د وژلو د تباهۍ وسیله نه وي موږ سوټی نه یو چې خلک ووهو موږ ټوپک نه یو چې خلک ورک کړو موږ د وینو تږي نه یو چې د خلکو وینې تویې موږ د انتقام په جذبه باندې جنګ نه کوو چې د خلکو باندې خپله سینه خپله هینه سړه کړو موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت پیټی را پښه دی هغه پیټی وړو هغه پیټی په سر یې کړی دی کوم پیټی چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې په خاطر باندې وینې اوښکې او خولې تویې کړي د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت پیټی چې څوک وړي هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت دغو په اخلاقو دغو په نهجو په طریقه باندې روان نو رسول صلی الله علیه وسلم اصل خبره ته ورګرځو رسول صلی الله علیه وسلم سره د دې قوت موجود و چې هغه قریش په غرونو باندې هلاک او په غرونو باندې هلاک نه کړ ملائکه ورسره وایي چې هغه ته وایي چې ورشه ابو جهل مردار کړه ابو سفیان مردار کړه امیا ابن خلف مردار کړه خو وی نه کړه نه یې خیرې وکړي خپل قوم ته نه ملائکه ته وظیفه ورکړه چې ورشه زما حکومت ترور که مړېږه ملائکه ورلېږلی شوی دا کار یې کړی شوی جنیات مسلمانان هم درلودل چې ورته وایي چې ورشه فلانی مړ کړه لکه اوس د بعضې کوټګر په جنیاتو باندې ډېر کارونه کوي رسول صلی الله علیه وسلم د جنیاتو لښکر وه خو نه د چا مېوې پرې پټې کړې او نه په چا باندې ګوډې وکړې او نه د چا مال باندې څوک پرې پړه کړې پرې بدماشي وکړې دا د څه لپاره الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم د اسلامي نظام جوړېدو دپاره په هغو طریقه باندې مکلف کا په کومه طریقه باندې چې په هر وخت کې د قیامت تر وخته پورې هر مسلمانه ډله په هغو طریقه باندې عمل وکړه هغې ته به عظمت قوت او فتح ملوي متوجه شوئ؟ جی انشاءالله هر مسلمانه ډله د قیامت تر وخته پورې چې په هغې طریقه باندې عمل وکړه هغې ته به فتح او نصرت ملوي دا د دې په خاطر چې زموږ پیغمبر آخر زمان و تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راتلی دا د دې په خاطر باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په تګ سره د وحي دروازه بندېدله د وحي دروازه بندېدله چې بیا د اسمانه وحي نه راتلله چې داسې وکړي نو د دې په خاطر د دین د اقامت دین کار د اقامت دین کار او د اسلامي د نظام د جوړېدو کار د اسلامي جهاد د کامیابېدو لار د فراعنو د مقابله لار د انساني طاقتونو سننو قوانینو په چوکاټ کې الله پاک پیغمبر ته ورکړه په چوکاټ کې بدل مونږ د خپل زمانو د فرعونانو سره نه عصای موسی شته راسره نه راسره د ملایکو لښکر شته نه راسره وحی شته او نه راسره پیغمبران شته چې معصوم تاسو په دې کې شک کوئ چې زموږ د زمانې فرعون د موسی علیه السلام ته فرعون لوی فرعون دی لوی دی که موسی علیه السلام کله چې د فرعون هجرت وکړ مدین ته راغی نو شعیب علیه السلام ورته وویل چې لا تخف
نجوت من القوم الظالمين. یا په بل روایت سره رجل صالح چې دته پناه ورکړه ورته وویل چې د فرعون د ساحې نه ووتلې مه ډارېږه. موږ ته په ټوله دنیا کې د پناه ځای نه پیدا کېږي. زموږ د مجاهدینو د پناه په خاطر خو دغه قبایل نه دې ولاړ شو که نه ځکه چې څو مجاهدو ته یې پناه ورکړه. د هجرت ځای نه لري. قبایلو خو بل جرم نه دی کړی غیر له دې نه چې څو مهاجرو تښتېدلو مهاجرو ته یې ځای ورکړی. په ټوله دنیا کې د امریکې د ډاره نن د امریکې دښمنانو مخالفینو ته د پناه ورکولو ځای نشته. نو دا فرعون د موسی علیه السلام ته فرعون یې هم ساحه زیاته ده، هم لښکر زیات دی، هم قوت زیات دی، هم وسایل زیات دي، هم رقبه زیاته ده، هم ظلم و طغیان زیات دی. دغه فرعون مقابلې ته چې د دې فرعون وړ وه، دغه فرعون مقابلې ته چې د دې فرعون کمزوری وه وړ وه، الله موسی رالېږله، د موسی سره هارون رالېږله، هغې ته عصا ورکوله، هغې ته ید بیضا ورکوله، دغې سره وحی وه، دغې سره روح وه، دغې سره رحم وه. او موږ یې د داسې لوی فرعون مقابلې ته بې عصا او بې موسی او بې پیغمبره پرېږدي او بیا یې راته امر هم کړی چې د فرعونانو مقابله وکړئ. الله په موږ زیاتی کړی، نعوذ بالله من ذلک. زموږ په حق کې بې انصافي ده، نعوذ بالله من ذلک. ښه نو څنګه موسی علیه السلام ته چې کله وشي اذهبا الی فرعون فانه طغى، ځئ فرعون مقابلې ته ورشئ چې وډار. موسی علیه السلام ورته وایي چې ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. ربه موږ ډارېږو. وخت چې موسی علیه السلام چې عصا ورسره وه یا د بیضا ورسره وه، هارون بل پیغمبر ورسره وه، وحی ورسره ملګری وه، جبریل یې ورسره ملګری وه، هغه چې د فرعون مقابلې ته تله ورته ویل چې ربه موږ ډارېږو چې راباندې ظلم ونه کړه، زیاتی ونه کړه. موږ د دې فرعونانو مقابلې ته تنها پاتې یو. موږ به نه ډارېږو، په صورت اوله ډارېږو. زموږ ایمان د پیغمبرو ایمان ته چېرته ورسېد چې موسی په دې مقابله کې احساس دی که هغه کوله د ضعف کوله، او موږ خو به خامخا کوو. د هغې سره دا وسایل وو زموږ سره نشته. وجه څه ده؟ ولې؟ ځکه چې زموږ پیغمبر چې کومه د فتح لاره کړې ده هغه د موسی لاره نه وه. زموږ پیغمبر ته دغه لکړه نه وه ورسره کومه چې د موسی سره وه. نو ته د خپل پیغمبر نه زیاته لاره غواړې، ته به هغه مدد غواړې چې کوم د پیغمبر سره وه، ته به زیاته نه غواړې. خپل پیغمبر په طریقه به د فتح په لار باندې قدمونه ایږدې. نو زه وایم چې الله بې انصافه نه دی، الله ظالم نه دی په خپلو بندګانو باندې. الله چې کوم مدد د موسی سره وه هغه مدد موږ سره ملګری دی. څوک وایي کوم مدد دی؟ څه شی و؟ د موسی سره عصا وه یا د بیضا وه، هارون وه، وحی وه، جبریل وه، زموږ سره هېڅ شی نشته. خو هغه شی سر د قوت چې کوم موسی په هغو کامیاب شوی هغه را سره دی. او دا خبره قرآن درته کوي چې کله ده ورته وایي چې اننا نخاف ان یفرط علینا ویطغى، الله پاک ورته ووایي چې لا تخافا انني معکما اسمع وارى. ما ویلېږئ، زه ستاسو سره یم، اورم او وینم. معیت دې راکړه. موسی علیه السلام ته چې الله ووایي چې زه در سره ملګری یم، پس له هغې نه موسی علیه السلام د رب نه وسله وغوښتله، پیسې ترې وغوښتې، لښکر یې ترې وغوښتې، هېڅ شی ترې ونه غوښتل. ولې؟ ځکه پیغمبر و هغه پوهېده چې معیت د رب څه معنا لري. د نورو وسایلو ته ضرورت نه وه. او معیت د رب د هر مؤمن ډلې سره تر قیامت ورځې پورې ملګری دی. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الله ملګری دی دغه چا سره چې تقوا لري ډارېږي، او ملګری دی دغه چا سره چې هغه محسنان دي. سر د فتح د موسی، سر د فتح د موسی عصا نه وه. سر د فتح د موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې یا د بیضا نه وه.
سر د فتح د کامیابی د موسی علیه السلام په فرعون باندې معیت د رب و ملګرتیا د رب و چې د موسی علیه السلام سره ملګری و او دا ملګرتیا د الله پاک د هر پیغمبر او د هر ولی د هر مجاهد سره د قیامت د ورځې پورې شته تر هغه وخته پورې چې دی په نهج د رسول صلی الله علیه وسلم باندې روان نو وسایل د فتح راسره شته د همدې په خاطر باندې موږ د رسول زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلامي فتح په لاره کې ټول هغه طریقې باندې پیغمبر کامیاب شوی چې موږ په اختیار کې شته موږ عمر رسول الله علیه وسلم شپې تېرو هجرت وکړو جهاد وکړو نصرت به راته پیدا کېږي انصار به راته وي د هجرت او د جهاد او د نصرت په نتیجه کې به بیا فتح او غلبه راځي او د دې کې به ورو ورو مقابله کوي هلته مقابله هم داسې نه ده چې همیشه به ته کامیابېږي کله به ته کامیابېږي کله به دښمن کامیابېږي کله به ته وژل کېږي کله به هغه وژل کېږي هم به شهیدان ویني هم به زخمیان ویني هم به شکست ویني هم به خواري ویني هم به فتح ویني هر به زموږ د دښمن په منځ کې سجال وي کله به دوی ګټي کله به موږ ګټو هلته هم داسې نه ده چې همیشه فتح ګټي په دې لارو کې دا د فتح لاره په دې لارو کې په موږ طریقه چې پیغمبر کړي دي چې ما راسه به کوي مونږ په عهد مکی په مدني باندې عقیده لرو په دعوت کې مکی دور شته او مدني دور شته خو مکی دور او مدني دور پیژندل غواړي د جهاد لپاره د خلکو جوړول شته خلک به جوړېږي خو دا جوړېدل به سبب د دې نه ګرځي چې فریضه ترک شي یوه غلط فهمي چې زموږ دعات او علما او مجاهدین پکې واقع نه شي او ډېر خلک پکې واقع دي چې تدریج په تشریع کې پس د پیغمبر د دور نه ختم دی کله چې دین تکمیل شو بیا به تدریج په تشریع کې نه کېږي تدریج په تشریع کې څه دی چې کوم کار چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې په ابتدا کې فرض نه و د مکې په دور کې د مدینې په دور کې بیا په فرض شو نو اوس چې بیا مسلمانان ژوند کوي د مکې او مدینې دور په دې شکل نه شروع کوي چې مرحله بلري چې په وخت به جهاد نه په فرضيږي بیا به منتظر وي چې مرحله راشي چې مدینې دور شي بیا جهاد په فرض شي دغه سم تدریج په تشریع کې نشته د اسلام دی لپاره تدریج په تشریع کې چې یو شی حرام کې بیا یې لږ حرام کې بیا یې ډېر حرام کې بیا یې بیخي حرام کې دا صرف د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و بل څوک دا تکراروي دا ګمراهي ده انحراف ده یعنی موږ اوس شاته نشو ویلی چې شراب خورئ خو د لمانځه په وخت کې مه خورئ او داسې بیا ورته ووایي چې د دې ګټه کمه ده تاوان یې زیات دی بیا یې څه موده پرېږدو بیا سوټي پرې واخلو چې اوس شراب مه کوو موږ د اوله ورځ نه ټولو ته وایو چې شراب حرام دا تدریج د شراب په حرامېدو کې چې کوم شوی دی دا نه دی جایز چې بیا مسلمانان د دعوت په نتیجه کې ووایي چې اوس مدني دوره ده مکی دوره ده په مکی دوره کې اوس خلکو باندې د شرابو حد مقایم همدارنګه په جهاد کې اوس شاته نه شو ویلی چې موږ په مکی دور کې یو نو په موږ باندې جهاد فرض نه دی تر هغه وخته چې مدني دور راشي بیا په مدني دور کې جهاد فرض شي د دین باندې نه پوهېدل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا کله چې دا آیات را نازل شو وحی تکمیل شوله تشریع تکمیل شوله پیغمبر ته په حجة الوداع کې د هغې نه وروسته بیا دغه تدریج د احکامو بېرته بیا د سره نه شروع کېږي یعنې اوس په امت باندې په هېڅ وخت کې داسې مرحله نه راځي چې په هغو کې د جهاد منسوخ وي یا د پکې جهاد معتل وي یا د جهاد پکې فرض نه وي او په دې دلیل سره چې مدني دور دی نه مدني دور بېرته د سره په امت باندې په دغه شکل نه شروع کېږي خو تدریج په تنفیذ کې شته تدریج په تشریع کې
او تدریج په تنفیذ کې د دې دواړو په منځ کې فرق دی. جهاد فرض دی را باندې د کافرانو په خلاف. په دې حکم کې به اختلاف نه کوي چې دا فرض دی. اوس چې دا جهاد د کوم ځای نه شروع کوي، د کوم کافر نه اول شروع کوي، څه وخت شروع کوي، په کوم ځای اول حمله کوي او څه رقم جنګ شروع کوي، دلته بیا امیر د مسلمانانو، امیر د مجاهدینو صلاحیت لري چې پکې تدریج وکړي. یاره اوس جنګ نه شروع کوم، یو څه وخت ورته ګورم چې لږ وسله پیدا کړم، خلک ورته ټرېننګ کوي، خو فرض به یې ګورئ. فرق په مابین د تدریج په تشریح کې او په تنفیذ کې په عملي کولو کې دې فرق باندې پوه شو. دغه غلط فهمي ده چې ډېر علما او ډېر دعا په دې غلطۍ کې واقع کېږي او د دغه دواړو تدریجو په منځ کې فرق باندې نه پوهېږي او وایي چې اوس مدني دور دی، په موږ باندې جهاد فرض نه دی او دا په ګناه کې واقع کېږي او د رسول صلی الله علیه وسلم دین او شریعت او مسلک بدلوي. نو موږ اوس په کوم دور کې یو؟ د احکامو په لحاظ کې مدني دور کې په کامل دین باندې مکلف یو که نه هغه اول دین چې راغلی شوی؟ په کامل دین، هغه په هغه دین باندې مکلف یو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ، قرآن تکمیل شو، وحی بنده شوه، په هغه باندې مکلف یو. بېرته په شا به نه ځو په دې هغه باندې چې بیا اوس وایي چې مدینې دور ته ځو، خپله خوا کې به بېرته بله سلسله نه را شروع کوو. موږ په کامل دین باندې او په کامل قرآن باندې مکلف یو، د هغو په احکامو مکلف یو. موږ ته اوس بېرته داسې دوره نه شي راتللی چې په موږ کې جهاد فرض نه وي. نو غلط فهمي دې نه کوي. ډېر خلک دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم د جهاد لپاره خلک جوړول او 14 کاله په مکه کې رسول صلی الله علیه وسلم جنګ ونه کړ، خلک یې جوړول. نو موږ هم دا ورته ته لرو چې اوس موده خلک جوړ کړو او بیا جهاد ته ولاړ شو. نو دا خبره صحیح نه ده په دې لحاظ سره چې موږ به اوس منتظر وي تر څو چې خلک جوړ شوي نه وي. تر هغه وخته پورې به خلک تر څو چې خلک جوړ شوي نه وي تر هغه وخته پورې به خلک جهاد نه کوي، ځکه چې جوړ شوي نه دي، خلک ډېر کار شوي، ملکونه به تباه کېږي، جوماتونه به ړنګېږي، مسلمانانو خاورې به نیول کېږي، ناموسونه او عفتونه به تر پښو لاندې کېږي او موږ منتظر وو چې جوړ شوي نه وي، خلک جوړ شوي نه دي، دوه چې جوړ شي بیا به وخت لوټی راغلی. دا په دین باندې نه پوهېدل. خلکو جوړېدل د جهاد لپاره ضرورت دی، خو د خلکو نه جوړېدل د حکم د معترضو سبب نه ګرځي. حکم نه دی معترض، فرض در باندې فرض دی، حکم در باندې واقع دی. چې څه وخت ورته جوړوي جوړ شه، په نه کولو د جهاد باندې ګناهګار یې، ترک د ګناه کبیره ده. پرون درس کې مو دا وویل چې جهاد څه وخت فرض عین وي، څه وخت فرض کفایي وي. اوس په موږ باندې جهاد فرض عین دی که فرض کفایي؟ دغه فرض عین چې اوس په موږ باندې جهاد فرض عین دی، دغه فرضوالی د دې جهاد، دغه فرضیت د دې نه د مدني دور په باره باندې ماتلیږي چې د مدني دور نه دی راغلی، موږ په مکي دور کې یو، او نه د خلکو د جوړېدو په باره باندې ماتلیږي چې نور خلک جوړ نه دي. نو دغه فرضیت درته ماتل شي، دا فرضیت نه ماتلیږي تا ته. فرض دی، ته چې جوړ نه یې نه یې تیار، دا ستا مشکل دی، حکم واقع دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې د جوړېدو لپاره جهاد مطال وه، ځکه چې اول دین و، اول تشریع وه. تر څو چې صحابه جوړ شوي نه وو تر هغه وخته فرض شوی نه وه. اوس تاسو ته د جوړېدو لپاره جهاد نه ماتلیږي. غلط فهمي ته متوجه شوئ که نه؟ اوس چې که تاسو جوړېږئ که نه جوړېږئ، فرض دی، حکم دی، مدني مرحله واقع ده، دا په شا نه ځي. ته د خپل ځان جوړوې که نه جوړوې، دا ستا کار دی. خو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تر هغه وخته پورې چې مدني دور نه و راغلی، مکي دور وه، تر هغه وخته پورې چې خلک جوړ شوي نه وو، جهاد فرض نه وه. دا صرف د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغو د صحابهو دپاره ده. دغه مرحله بېرته په تاریخ د امت اسلامي کې تر قیامت پورې بیا نه را تکرارېږي چې یو خلک د په مکي دور کې مدني ته نه ځي او د جوړېدو په دور کې دي جوړېدلې د نه خلاصېږي، خلک نه برابرېږي. خلک به څه وخت جوړېږي؟ دې ته ټایم ټیبل لرئ؟ نه. که چې جوړ شول بیا به څه کوي؟ جوړ شوي چې بیا به څه کوي؟
دوته څه بل تغییر شته نه. رسول صلی الله علیه وسلم چې جوړ کړل 314 خلک وو چې په 314 خلکو کې میدان بدر ته ورننوتل. تا په دومره کالو کې 314 خلک جوړ کړي وي، خو ورته کې د بدر میدان ته او کله نیوی جوړ کړي ته څو وخت استاد 300 جوړیږي. دا ټول هغه شبهات دي چې د جهاد د ختمېدو لپاره په امت کې راځي غواړي چې جهاد جذبه ختم شي او د جهاد کاروبار ختم شي او خلک د جهاد ته وځي. موږ د هیڅ ډلې سره تعارض نه لرو. د مسلمانانو ټولې ډلې زموږ خپلې ډلې دي، د هغوی جهد زموږ جهد دی، د هغوی خواري زموږ خواري ده، د هغوی محنت زموږ محنت دی، د هغوی کار زموږ کار دی، د هغوی مدرسه زموږ مدرسه ده. خو دین د الله، شریعت د الله په موږ باندې ته خلقونه او ته جماعتونه ګران دی. که کوم جماعت، کوم عالم، کوم مفتي، کوم داعي د رسول صلی الله علیه وسلم د دین خبره غلطه کوله، بیا نو موږ هغو ته نه وایو چې غلطه ده، وکړه ځکه ته ورشه دا سړی خفه نه شي. د الله دین ته خلقونه ډېر راباندې ګران دي. انګریزان چې کله بر صغیر ته راغلل، د دې په خلاف چې کله جهاد شروع شو، دیوبند علماو د دې په خلاف باندې فتوا د جهاد ورکړه. انګریزانو په خلاف جهاد فرض. انګریزانو بالمقابل خلق وروزل چې د جهاد په خلاف باندې فتواګانې ورکړه. هغه تاریخ کې زه نه ځم، څوک چې تاریخ مطالعه کوي ورته د مراجعه وکړه. هغه وخت کې انګریزانو د فتواګانې ورکړې، داسې علما ورکړي چې انګریز د آبادۍ لپاره راغلی، د انګریز په خلاف جهاد جنګ نه دی جایز. کومه فتوا چې اوس موږ په کابل کې موږ فضل الدین شینواری او دغو ملګري ورکوي چې امریکایان افغانستان کې د آبادۍ لپاره راغلي دي او د دې په خلاف جنګ نه دی راغلی. دا نوې خبر نه ده. پرونم چې بهر هند ته انګریزان راغلل، د انګریزانو لپاره داسې فتواګانې ورکړل شولې چې انګریزان آبادي کوي، تعمیر کوي، ملکونه جوړوي، تاسو د آبادۍ خلاف یې. دا خبره وکړل شوه. علماو دا فتوا ورکړله چې لا هجرت بعد الفتح، بس د فتح مکې نه هجرت نشته. هغه حدیث چې لا هجرت بعد الفتح په مکه کې شوی و چې د مدینې نه مکې ته هجرت بس د فتح مکې نه نشته. حدیث معنا دا ده د مدینې نه مکې ته هجرت نشته، بس دغه نه چې مکه فتح شوله. دا حدیث خلک استعمال کوي د جهاد په خلاف استعمالوي او د جهاد فتواګانې چې وایي هجرت نشته دی. ولې پیغمبر ویلي چې لا هجرت بعد الفتح؟ یا دا شبهه کوي چې جهاد اوس جایز نه دی ځکه چې امیر نشته. جهاد خو د امیر په امر باندې کېږي، دې ته خو امام ضرور دی، اصل د امام ضرور دی. لکه اوس هم چې د مولان دا خبرې کوي، اوس شو امام نشته نو د دې په خاطر جهاد نه دی جایز. امام بې جهاد نه راځي او جهاد بې امامه نه کېږي، بیا به نو د ښه د جهاد ته لاره پیدا کړو. امام چې اوس پیدا کوو بې جهاد امام پیدا کېږي، بې جهاد امام جوړېږي نه، او جهاد بې امامه کېږي نه، نو د دور تسلسل ته به ښه خاتمه ورکړي. جهاد ته د امام ضرور دی او امام ته د جهاد ضرورت شته، نو بیا به د دې مخرج نه ځان وباسي. دا هغه وخت هم خبرې کېدلې چې د انګریزان نوي راغلل، دا فتواګانو خلک ورکړې. هغه فتواګانې اوس هم د جهاد په خبره کې جاري دي چې خلک د جهاد هغه وکړه. موږ نن ټیم پوره دی که جنازې ته ځو، نن داسې 15 منټه مخکې خلاصوو. نو موږ موضوع فرضیت د جهاد کې ده، د جهاد فرض عین دی او په دې متعلق باندې هغه شبهات چې خلک وایي چې جهاد فرض نه دی، په هغو باندې غږېږم. بحث ته به په نورو ورځو کې دوام ورکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. صلى الله عليه وسلم.